رحیم ټولو پښتنو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ نن ټولو پښتنو ته داسې یو پیغام ورکوو چې په دې 4 سال چې موږ هغه پیغام پښتنو ته اوسه پورې نه ده ورکړی. پیغام دا ده چې موږ نه یوې سیاسي مذهبي پارټۍ سره لانجه ده، نه موږ سرکاري افسرانو سره لانجه شته، موږ نه نامنهاد مشرانو سره څه لانجه شته، نه موږ چېرته یو بچي، نوجوانان، سپین ږیري یا بوډا یا هېڅ چا سره موږ لانجه نشته. موږ 4 خبرې دي چې امن غواړو، دا زموږ حق ده. مروت کانال ته 12 میاشتې خړې اوبه غواړو، 100 لکه کرنال مځکه ده، ټولې صوبې ته به خوراک، سبزي او میوه هر څه تخکوي. او سیمنټ فیکټرۍ چې خپله برخه غواړو، لکه سیمنټ فیکټرۍ چې بیټنو آیل اینډ ګیس چې خپله برخه غواړو، او چې چېرته ظلم جبر چا سره کېږي د خلاف بیا میدان ته روزو. اوس که دا خبرې موږ غلطې خو که پارټۍ ته وایي، که لیډر ته وایي، که مشر ته وایي، که امینیر ته وایي، که ایم پی ایر ته وایي، که میر ته وایي، که ډي سي له کمیشنر له بل سرکاري افسر ته وایي چې تاسې غلط یو، تاسې په ناجایزه یو، خو بیا خدای دې پاره موږ ته راشو، بیا سره چېنو موږ پوه کړو. که چېرته بیا په دغو کیسو چې موږ په حقه یو بیا مو که ملاتړ نه کوو، بیا مو مخالفت مه کوو. خان ته وایو چې که حمایت مې نه کوي مخالفت مې مه کوه، دا ټول قوم تباه کوي او بربادوي. ملا ته وایو چې دا عظیم جهاد ده، په قرآن او په حدیثو سره ترته ثابتوای سو، دا د مرغانو، د ځناورو، د زمدسارو، د انسانانو رزق روزي مساله ده، د ایګه امن مساله ده، د ایګه وسایل او حقوقو مساله ده. نو که سره درېږي نه حمایت مې نه کوي، نو مخالفت مې په کوم بنیاد باندې کوي؟ که نه دا قوم ته خبره وروښوه چې تی موږ مخالفت کوي، په کوم بنیاد ته موږ مخالفت کوي؟ په کوم قرآن آیاتو باندې، حضور صلی الله علیه وسلم په حدیثو بنیاد باندې، یا د پښتو په رسم و رواج باندې ته موږ په کوم بنیاد باندې مخالفت کوي؟ ملا ډېره ګیله موږ ملا نه ده. علمای حق موږ سر ګلان دي، موږ د علمای سو خبره کوو، د درباري ملا چې دغه خبره کوو. علمای حق موږ سر ګلان دي. نو لږ کې د ملا د مولوي صاحب موږ ته دا وضاحت وکړي چې حمایت خو مې نه کوي، بلکې ټولو نه مې سخت مخالفت ته کوي. په ټولو پښتنو چې سخت نه سخت مخالفت یې موږ ملا کوي، که په سوشل میډیا ده او که چېرته په بل میدان چې ده، هر قسم مخالفت یې موږ کوي. نن موږ دا سوال کوم نه کوو چې کوم دې دا پوښتنه ملا نه وکړي چې دغو خلکو حمایت خو په تا باندې فرض ده، دغو خلکو ملاتړ خو په تاسې باندې فرض ده. نو اخیر ولې مطلب دا ده چې تاسې ملاتړ حمایت نه کوو، الټا یې تاسو مخالفت کوو؟ یہ دنیا غلیظ زبان موږ پسې استعمالوي، یہ دنیا پروپیګنډې موږ پسې کوي، او په هر جیا په هر وخت مو 24 غنټې په سوشل میډیا باندې ملا یې موږ مخالفت کوي. اوس کوم ته وایو چې پوښتنه ورنه وکړه چې په څه وجې موږ مخالفت کوي؟ قسم په خدای چې ټولو نه ډېره فایده یې دغه مروت کانال د دغو خړو اوبو ملا ته رسي. مدرسو چې ټالې ودرېدې، جوماتو چې ټالې ودرېدې، حافظان، قاریان، طالبان دا ښه آباد سله، امامان، خطیبان ښه آباد سله، له یغو وظیفو نه خلاص سلل، دنیا فایده دو ته ورسېدله، خو بیا یې موږ مخالفت کوي.
موږ خو په دې نتیجې رسېدلي چې صرف ته یې موږ دا د مغرب دا ګند دا درنګه سیاست په بنیاد ته موږ مخالفت کوي صرف د ووټ د مغربي سیاست دا ووټ په بنیاد ته موږ مخالفت کوي صرف دغه لپاره مو ته مخالفت کوي چې سبا بیا ما میر یا ام پی ای یا ام ان ای نه جوړېږي په دغې وجې مو ته مخالفت کوي تا سره دغه غم ده نه حق ته ګورې نه حقیقت ته ګورې خامخا ملا صاحب ته یې موږ تحریک مخالفت کوي الله رای صاحب بیا سره چې نه چې په کوم بنیاد ته موږ مخالفت کوي یوه خبره به د ډول ولا کوله چې دو پروګرامو چې ډولي خو که ته راځې پروګرامو ته به ډول په ځای نعتونه تلاوتي خو راځې نه په دې ښه سره پیاژو دا چغې ډول ده دا بیا موږ پروګرام چې خو که ته راځې بیا ته موږ پاره دوره قابل احترامې چې ډول به نه وي نعتونه تلاوتونه به وي خو که راځې نو خدای ته وګوره دا جولۍ ترته چې و چې ملا صاحب موږ دغه تحریک د امن د خړو اوبو د سیمنټ فیکټرۍ د بیټنو ګیس د ظلم او جبر خلاف چې د موږ میدان ته روزو دغه مخالفت پارټۍ په بنیاد د سیاست په بنیاد د ووټ په بنیاد مه کوه الله ته خو به جواب ورکوې که نه ته الله ته جواب دی ته له موږ نه ډېر جواب دی خان ته وایو چې خان ته موږ مخالفت ولې کوې اتیا کاله دې لکۍ ضلع تباه کړه اتیا کاله دې موږ حقونه وخوړل 28 کاله دې دا خړې اوبر باندې بند کړې وې اوس دا کوم مرچیک سه اوس دا کوم خړې اوبه راوستلې اوس ته ولې موږ ته لارې چې رکاوټې چې نر سره که څه خبره دی راځه الیکشن نه مخکې تر سره چې نستي انور سیف الله او عثمان سیف الله چې راځه یې موږ دغه ایجنډې حمایت وکړه موږ بیا کلکې تا حمایت کوو نه دی ومنله بیا ملا ته ورلوې مولانا فضل امان صاحب بچي ته ورلو انوریات بیټک ته چې ته مو دغه ایجنډې چې حمایت وکړه کلک حمایت په دې کوو بیا جواب نه کړه اخیر دا خان ملا یې اوس موږ ولې مخالفت کوي شیر افضل سره چې نستي وو چې ایجنډې حمایت مو وکړه بله چې کلک بیا کوو بیا مو په دغه بنیاد باندې په الیکشن چې چا سپورټ خو به موږ کوو بیا مو یې سپورټ وکړو اوس یې هغه معاهده وعده کوله اقرار مات کړ اوس ورته وایو چې غدارې 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 غداري دې وکړه ام ان ای غداري سره وکړه ام پي ایګانو غداري سره وکړه دواړو ته وایو چې ام ان ای مو غدار ده ام پي ایګان مو غداران دي کلک غداران دي کوم غټ غداران دي ام ان ای ام پي ایګان موږ چا نه پټه نه کوو چې کوم دا چمچیا لوټې دي دا یې موږ مخالفت کوي دا یې موږ مخالفت کوي نو موږ دا ورته وایو چې یاره ولې مو مخالفت کوي ته یې ملا ووټر کوي یا سپورټر یې کوې ملا ته ووټ ورکوه سپورټ ورکوه خان والي ته وایو چې ته که ملا خان ووټر سپورټر یې کوه یې که نه خو یې موږ مخالفت په کوم بنیاد باندې کوي موږ خو د تربورونه موږ خو د کوم خبره ده موږ خو کومه خبره موږ داسې کړې ده چې چېرته علاقې سره له چا ذات سره له پارټۍ سره تعلق ته امن پارټۍ سره څه تعلق ته خړو اوبو پارټۍ سره څه تعلق ته ګیس څه تعلق ته دغو شیانو سره لکې سیمنټ فیکټرۍ څه تعلق ته ظلم خلاف اواز پورته کول دغه څه تعلق ته نو موږ دغه خان د ملا ورکر چې دي دې ته موږ وایو چې ته ګوره د خپل لیډر له د پارټۍ ته جواب دی نه یې تا الله ته جواب دی په حق یې سپورټ کوه اپنا حق باندې دو خبرې مه منه لته ورکوه خان ته خدای نه نسي خلاصوای نه د ملا له خدای نه خلاصوای شي نه د خان له حساب کتاب نه خلاصوای شي نه د ملا له حساب کتاب خلاصوای نه د ذوالقدر کابر چې خان خلاصوای شي نه د ملا خلاصوای خپل ملا لیډر ته ووایه چې تی ولې دغو شیانو مخالفت کوې خو شاده تی یې کوې موږ یې نه کوو وکې نه کوو دا لیډري دا پارټۍ د زه نه منم خان ته دې ووایي ملا ته دې ووایي کنی چې دې نه یې موږ سره ولې کوي موږ دغسې سرکاري افسرانو ته وایي ډي سي کمیشنر ته
چې ته یې خان لا ملا لا مر و تبای جرګې خبره ولې منې دیسې تا خپل عقل دماغ چیرې دي تا خپل فرض چیرې د تا ډیوټي چیرې د تا لا ته نه جواب دی ته قانون ته نه جواب دی ته عوامو ته نه جواب دی قانون پرېږده عوام پرېږده الله ته خو جواب دی مړېږې به ډیسي نو ته یې خان لا ملا لا مر و تبای جرګې لا سموسو پیکوړو خبره ولې منې لا چمچا لوټو خبره ولې منې کمیشنر ته دغه خبره کو چې الله دماغ دردي سی اس ایس ته کړای دا کمیشنر عہدې باندې ناست دی ته خان ملا لا سموسې لا پیکوړې لا چمچو لوټا لا مر و تبای جرګې ولا ولې منې امن ته نه پیژنې موږ امن غواړو خړې اوبه نه پیژنې خړې اوبه غواړو بیٹنو ګیس چې برخه غواړو لکه سیمنټ فیکټري چې برخه غواړو چېرته ظلم جبري هغه خلاف ناره لګو دې چې کومه غلطه خبره ده کمیشنره خدای دې تباه برباد کا خدای دې لیونای که چې کاغذ ټوله دیسی خدای دې تباه برباد کا خدای دې لیونای که چې کاغذ ټوله داسې ټولې دنیا ته وایو چې موږ خبره په کوم شي غلطه ده نو موږ دا فیصله کړې ده چې دا ټولو ته یو ور بیا دعوت ورکوو خان ملا مر و تبای جرګه سموسې پیکوړې چمچې لوټې چې سره چینه خبر سره وکا خبر سره وکا کوم ته مې ګرام کا کوم ته مې ګرام کا کبیا مې نه سه ګرام ولای یا خدای رسول ته وګوره مخالفت مې مکوه حمایت مې بالکل مکوه نه ما ته خان حمایت ضرورت ستا نه ما ته ملا حمایت ضرورت ستا نه ما ته سموسو پیکوړو حمایت ضرورت ستا نه ما ته چمچو لوټو حمایت ضرورت ستا صرف رب ذوالجلال نه بغیره دا کجلای پښتون کوم دا غریبان دا کافی دي صحیح بالکل آخری خبره چې 25 مئی ته موږ جرګه ده په ته جوړی شي اتوار پر ورځې سبا مل 9 بجې مروته بیٹنای وزیر بنوسای چې کوم په دې مروت کانال پراته دي دا خو به په وجه په تربرګینه ته په غیرت راځي مانځه غوندې به راځي لکه مونږ چې فرض ده لمانځه ته ورځي او باقي ټول پښتون ته وایو دې چې پارټۍ سیاست ډلې ګوندۍ دا نسته د ټوله ضلع به راځي ټوله ضلع کلکه به راځي او دلته به غټې غټې فیصلې کوو دا به اخیرې فیصلې دغه بعد نوره خبرې نسته لا به حکومت مني لا به وچ ټوپکي جنګ به وي انشاءالله که څوک ډیم تر سره ځي چې په یوه یوه ټکي یې پوه که چې ما دوره اوبه دي چې دغسې یو مروت کانال د بل ورسره تېر سي بالکل به چلیږي 12 میاشتې دا خو به چلیږي که څوک کورمې ته کېټو تر سره ځي چې څه ټیم ورسره ځي یو مروت کانال به بل 12 میاشتې چلیږي دا به چلیږي او کوچکوټ ته یا نورو ویالو ته دغه ته به یو غړپ اوبو کمي نه ورځي بلکې هغه ته بیا موږ ورکوو چې هغه ته کمي ورځي هغه ته بیا ورکوو خو کراچۍ سمندر ته چې ځي هغه اوبه به بندوبست کوو ضایع کولو ته نه ورکوو موږ ټولو نه ډېره ګیله له MNA نه دا غټ غدار ده دا 2 MP دا غټ غداران دي عمران خان قاعدې نمبر 804 په سره قوم سره فراډ وکړي په نام ووټ واخیستو او اوس یې غداري وکړه قوم سره هغه یو خو چې پاسلی دی موږ وال PK 106 وال خو لاړ لاپته ده چې پاسې 5 کاله ورکسې پروت دي خوبونه چېرته آیسو نیشې کوي یا پروت چېرته IC خو IC ده خو به پروت 5 کاله بیا به 5 کالو بعد بیا ترته راځي هغه خو که خبره مه کوو خو موږ دا وایو چې دا قوم در چیک سي قوم در سره ودرېږي نن یې موږ وال دا مشران ولی الله فرمان الله تعالی خان دا تلیو ټول ورځې په براندیم تېره کړه براندیم چې هغه خبرې ښکاره کړې چې به موږ په بلې ویډیو کې بیا قوم ته ښکاره کوو دومره ظلم او جبر سلی ده دومره تباهي موږ سره سلی ده هر سره کړې مروت ته
پراجیکټ ډایرکټر ظهور مروت ولې سره کړې ده سیف الله برادران په وجه او سیف الله برادران ته مور ویلیو چې مروت ته وبنه کوه کني حکومت سیاست خانی مو ختم سره بالکل دا تاریخ حقیقت ته مروت بیٹنای وزیر بنوسای د ځان په پوی کې ټول پښتون قوم د ځان په پوی کې قسم په خدای چې امن بغوانو دا کیکری ادا درګه ادا کوری دا خبره ده نه مانه دا غار نه منو سره چې دا غره چ شو چې د درګو کیکرو یا کورو چې د کوم خلک کرته چې نه ولای د حکومت ډي سي کمشنره دا ده نه مانه لکه مروت خاورې باندې زه ګندګیر دهشتګرد غونډګرد نه مانه نه بدامني خراب چاته دا بدامني ته موقع ورکوم نه د لکه مروت امن خرابولو چاته ورکوم ټول پښتون امن چاته نه ورکوم لکه مروت چې یاداو دا ټول پښتانه ډیر چیکسي حکومت ته د صفا خبره وکي چې دا کیکرو یا درګو چې کورو چې غرو چې دا تاول خلق ته تار ته چې نه ولیدي ته ګرځویا ته سرپرستی کوي سیخي وباسه پوری ته نور وباسه دغه بندوبست نور وکا چې انډیا سره یې دریای سیند په اوبو باندې پاکستان جنگ وک کنه زه بیا په دریای کورم اوبو حکومت سره جنگ کوم ان شاء الله ټوپک تیارو اصله تیارو په 25 تاریخ باندې دغه باندې فیصله کیږي اپولیو مکمل باندې په باندې چې چیرته پولیو ټیم روزي لا سب شی ورتړو په سوشل میډیا باندې ویډیوز نه کوي چې بیا څوک نه روزي دا پولیو ټیمان دا پولیو چې کوم ورکران دي افسران دي دا د کومه خاور غداران دي تر راشه کنه تمام مسلې حل کبه به د پولیو خلاصي ته مانه په زور کې اډیسیا کمشنر اعلی پولیو ول چې کوم افسران دي په زور یې نه کې بالکل دا بیل گیټس والے میتاز بیا نو ورسره خلیته دا بیل گیټس والے پیسې به نور نه خوري زار دې سزار خدای دې بچو ته زار زنه جوړ کی چې ما امن خړو بو فیکټری ای ګیس غم نست تر سره اما پښتون خاورې ای بدامنیه دهشتګردی غم نست تر سره ای بیل گیټس پیسې خوري کمشنر زار دې سا ډي سي زار دې سا پولیو سرانو زار دې سا تر چیف سیکرټری پورې زار دې سا وزیر اعلی زار دې سا زار وزیر اعلی ته د قوم وزیر اعلی جوړ کړاوې دغه پاره چې تبه مستحق راکې تبه انصاف کوي تبه ظالم ظلم خلاف درېږي عمران خان قائد نمبر 804 ناره دغه وا عمران خان د جیل چې بند کړای د تا اتا کابینه ایتا ایمنګانو ایم پی ګانو عمران خان جیل چې بند کړای دا حکومت نه د بند کړای ای موږ خړې وبتا بند کړې دي موږ ول دوی ایم پی ګاندی لکه مروت او وزیر اعلی صاحب تا بند کړی دي تا خړې وب مروت کانال ولې د مروت کانال مسله چې رکاوټ ته دا برانډیم چې رکاوټ ته د ما بیٹنو ګیس چې رکاوټ ته د ما لکه سیمن فیکټری چې ته رکاوټ کوم دې صفا واروي ایم ان ای غدار ده ایم پی ای غداران دي وزیر اعلی غدار ده بالکل چیف سیکرټری خو له بلوچستان ته راوستا خو ټولو نه غټ غدار ده غټ غلا ډاکو هغه ده چیف سیکرټری ما ول ټولو نه غټ غلا ډاکو ده بورې خلاص کړي دي سیکرټریټ چې ا بورې وته ډکای بیا سبا ملا باس نه به بورې ډکای هغه باس نه به بورې ډکای ادای منګان ایم پی ګان منستران ادغه لاندې نور دلالان دي دا دلالان خلک ورسی خي دا غټ غلا غټ ډاکو یې ترچې نه ولای د چیف سیکرټری له بلوچستان دغه غلو ډاکو ته راوست تی بنو یې خطابه ژغ پکړاو کنه چې د مروت کانال برانډیم دا مسله به درته حل کړي و یې بنو خلک امره خلک دا خو نو کا غوښه دي ته په خاموشه ته په غلای دای لیغه نه ټلیفونونه کمشنر ډي سي ترکئی چې د انعام چرمنه د تحریک راشکا لعنت ستر باندې غدارا لعنت ستر باندې غدارا لعنت ستر باندې یمنه شیر افضل لعنت ستر باندې غدارا ایم پی ګانو لعنت ستر باندې غدارانو ا قرانونه مشهیدګا جمعه چکړی وو ایګه اڅلا خبره هغه قبول خېل یورینیم فیکټری وال مغویانو خبره د لکی مروت په امن ولی الله په دوه شیو قران کړهو لکی مروت فول امن
د کابل خیل یورینیم فیکټرۍ مغویانو خلاصول دا قرآنونه ایمنی ایم پی ایګانو کړي دا ټولو مشرانو کړي دا مروت تباهي جرګې کړي قوم ته جواب ورکو که نه د کوم ولې په کومې پته ولې قوم یې پته نه کوي قوم په سوشل میډیا دا خبرې په سر واخلو که نه چې ولې غلي سلو قرآنو ووال قرآنو خو والي دي دا خلک دوري طلاقونه په واچو قوم دور یې که جرګر غوښتله لا جلسر غوښتله وتیا دوره جرګې جلسې ته نه درځو طلاقونه باچوي چې طلاقونه دوري ترته واچوي پسه ورته راځو جرګو ټامیک انرژي ول کس اغوا او خاندان د چیکسي پولیو بندولو اعلان دی چې مشکل ټامیک انرژي کمیشن کابل خیل یورینیم فیکټرۍ چې کوم اغوا کسان دي هغه خاندانونه د چیکسي پولیو بایکاټ دی وکړي د ام ان ای د ام پی ایګانو د میران د مرو تبای جرګې د نورو سموسو پیکوړو ول چې د چمچې لوټې دغه خلاف تیر چیکسي کنه ولی خاموش دي په قرآن باندې عیدګاه جمعه چې قرآن وکپیغه خاموش دي بیا د ما مروت کنال لا په بیټنو ګیس لا په لکه سیمنټ فیکټرۍ فندونه خرڅي نوکریګانې خرڅي ترانسفر پوسټینګ په پیسو کوي ډي ایچ کیو هسپتال په پیسو باندې ام اس راوسته ټول بابوګان بدلوي بیا په پیسو بدلوي ټاون چې څوره بابوګان دي دا بدلوي په لکو روپۍ ځنده اخلي بیا بدلوي ټول ورځ ټول شپه ډي سي دفتر چې فندونه خرڅي دلالان ناشتي ار ام پی ار ام ان ای دلال ناشتي دوه درې دلالان ډي سي دفتر چې ډېرې منډې لګي ټول محکمې خرڅ کړي پبلیک هیلث خرڅ کو سی ان ډبلیو خرڅ کړه اګریکلچر خرڅ کو سایل کنزرویشن خرڅ کو هیلث خرڅ کو ټول محکمې خرڅ کړي دا تا ام ان ای ام پی ګانو دا حال لګولای دا ا دې چې چمچیا لوټي زنده باد مرداباد ورته کوي مخان مورک سلانت ستر باندې دا وته وای کنه چې د کومه کورو سیخه د ډبی غاړو ته چولي کنه دا ډبو ول چې دی دا پولیو ول تشوي دا چې څوک مندای په لاسته ورتړي ا ویډیو دې ځنه جوړي او کورو سیخي دا بشي دوی ته ورسول کني د خپل مسیته ودرو یو کالو نه دلا الله ته وګوري چې دا د پولیو کسور د کچې شي کسور ده به حیا کړل بیا یا کوي بیا بیزو خنزیر میتازي دی بیل ګیټس بیا بیل ګیټس میتازي دی بیزو خنزیر میتازي دی چې یو ور خلیه ته چاته ورسولې دی اب به حیاي تورې کوزي دي اب به حیاي خو خبره کومه نه کو اما ته خړې او بد 20 لاک کنام زکه ته نه راکې ډي سي کمشنر چیف سیکرټري ا پولیو افسرانو اف آی آرونه کټ کوا 3 ام پی اوګانې لګاوه شیډیول 4 ته دی واچولو دهشتګرد دی کړو تکړه څه چې نوره څوره زوري تر سره لیچې به ته راچوم دا لاسو ته ډي سي کمیشنره دغه لاسو ته به لیچې ته راچوم تا ته بنګړي به ته راچوم هموره دا نر په نره ترته ولاړ یو چې څوره زور دی اشکاره که 25 تاریخ ته به حساب کوو مهرباني دا ګډوډ حکومت نه